عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالاتو جواباتو ودي مبارکه سلسله کې نن یو اتیا نمبر ناسته او نشست د الله رب العزت په توفیق سره. په دې کې ورور سوال کړی دی، ډېر اهم اولنی سوال چې دوه مسلمانان کله د یو بل سره وراني، نو حدیث موږ اورېدلی دی چې د دوی عمل بر الله ته نه خیږي یا الله یې نه بخي. نو سوال دا دی چې که چېرته دی توبه وباسي د بلې ګناه نه، نو د بلې ګناه دا توبه هم نه قبلیږي که نه هغه قبلیږي او دا ګناه پاتې شي. او دا ډېر اهم سوال دی. دې ته د بعضو مسلو ته سوچ د هغه چا ځي چې د هغه د دین سره یو توجه د دین طرف ته. دا سوال دی چې اوس حدیث کې خو دا راځي چې الله دوی نه بخي، د دوی عمل نه قبلی. خو سوال دا دی چې آیا دته یو ګناه هم نه بخي که نه صرف دغه ورته نه بخي، دا دی چې د خپل ورور سره وران شوی دی. اوس یو سړی ښه صحیح مسلمان دی او یعنې نور چې کوم اعمال دی هغه برابر دي، خو د یو مسلمان سره وران شوی، نو د دې یو ګناه هم نه بخلی کېږي. نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول خو دا یاد ساتل پکار دی چې د مسلمان سره ورانول او د هغه سره تعلق بلکل ختمول دا ناروا کار دی او دا نه دی جایز. او حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې نه دی جایز د یو سړي دپاره چې هغه د خپل ورور مسلمان ورور سره تعلقات پرېږدي 3 ورځو نه زیات. کله چې یو بل سره میلاو شي نو دې ته مخ واړئ او هغه بل ته مخ واړئ. وخیرهما الذي یبدأ بالسلام. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې دواړو کې غوره هغه یو دی چې هغه په سلام کې مخکې شي. دلته دا مسله ورسره یاده کړئ که دلته څوک پښتو کوي نو دلته هم پښتو دیوال له راځي. غوره سړی هغه دی چې هغه مخکې شي په سلام کې، او غیرتي هغه دی او درون هغه دی او عزتمن هغه دی او دیندار هغه دی. ټول ښه صفات پکې دي چې څوک را مخکې شي په سلام کې، څوک را مخکې شي صلحې ته، څوک را مخکې شي خبرې ته. لکه دې ته اوس بعض جاهلان دا وایي چې یاره دا بغیرتوب دی او غیرت دا دی چې زه به نه ور مخکې کېږم. دا د دوی خود ساخته غیرت دی چې دوی کور کې جوړ کړی دی. اوچت سړی هغه دی، عزتمن قدرمن هغه دی چې هغه په دین باندې عمل کوي، باقي اخلاق سره سړی عزتمن کېږي. اوس 2 کسان وران دي، دا یو را مخکې شو غاړه یې کېښوده روغې ته، دا اخلاقي دی، دا عزتمن دی، دا نه بې غیرته دی، نه کمزوری دی، نه بد اخلاقه دی، نه ذلیله دی، نه محتاج دی. خو دا ښه سړیتوب دی. ښه سړیتوب ته څوک بې غیرتوب نه وایي. ښه سړیتوب خو عین غیرت دی. د دې نه یو حال مستثنا کېدی شي چې هغه ډېر کم دی، یعنې کم چې گنجایش دي هغه کم دی. هغه دا چې د یو چا سره بایکاټ کول تعلقات پرېښوده د ګناه د لاسه، چې سړی ګناهګار دی. خو په هغې کې هم بیا ګوري چې مصلحت پکې وي. لکه اوس یو کس دی هغه په یو ګناه باندې لګیا دی، نصیحت یې ورته وکړو نه پوهېږي. اوس طریقه دا ده چې د الله په دین باندې به غیرت کې که دی هر څوک دی نو د سره به تعلقات ختم کړي. خو که چېرته تعلقات پرېښودو کې او ختمولو کې نقصان یي او فایدې نه وي، بعض بېدینه داسې که نه چې کله یو دینداره ملګری یا دینداره خپل ته خفه شي او تعلقات ورسره پرېږدي، نو ده کې دا احساس نشته، ځکه چې هغه سره د دین او د دینداره قدر نه وي. هغه په دې نه خفه کېږي څوک ما سره تعلقات پرېږدي او که نه پرېږدي. هغې کې به نقصان دی چې
نصیحت به ورته بیا ته نشي کولی، نو بیا بلکل باغي کېږي. نو نصیحت به ورته بیا کوې په داسې وخت کې بیا پرېږدمه. خو دا خبره یاده ساته چې دا احساس ورته ورکوه چې ګورې دې ګناهونه راسه زما ستا سره نه لګي. دې ته الولا والبرا وایي، د الله دپاره دوستي او دشمني. او چې کله دا په یو سړي کې نه وه که نه، حدیث کې راځي چې دا د ایمان مضبوطه کړۍ د خپل زوی نه دی، زوی دوه زامن دي، یو دیندار دی بل بېدینه دی. د دې بېدینه سره به د ده د بېدینۍ مطابق ستا طبیعت نه لګي، دې ته مسلماني وایي. او د دې دیندار سره به ستا طبیعت لګي ځکه چې دینداري د دې بل نه زیاتره، دې ته مسلماني وایي. دا نه چې کوم یو سره پیسې ډېرې د هغه سره به طبیعت لګي، کوم یو سره پیسې نشي هغه سره به طبیعت نه لګي. دغه شان ملګري موږ ګوره یو خو ګناه سړی وکړي کافر شي، خو جدا مسله ده. خو کله مسلماني ایمان نه دی وتی خو ایمان یې کمزور دی، فاسق دی، فاجر دی، ګناهګار دی، نو د ګناهونو مطابق به د ده سره دشمني کوو، د ده سره زموږ طبیعت نه لګي. ځکه چې د ده پوره د الله په دین باندې عمل نشته، الله دین سره پوره نه لګي. چې د الله دین سره پوره نه لګي زموږ ورسره پوره نه لګي، او چې څومره د الله دین سره لګي دومره ورسره زموږ لګي. دې ته ایمان وایي. دا مسله یاده کړه. او که هغه مخامخ هر څوک هر څوک پلار، مور، رونه، بچي، ملګري، قام، نسب، مالدار، غریب، هر څوک چې دی چې څومره دی د الله نافرمانه دی د هغې په اندازه ورسره زموږ طبیعت نه لګي. یو سړی دیندار دی الله دې کړي چې زمونږ خپل خو پرېږده چې هغه انګریزانو کې دی، موږ په مشرق او هغه په مغرب چې دیندار دی زموږ د زړه سر دی، زموږ ملګری دی، زموږ ورور دی، زموږ ورسره طبیعت لګي. خصوصا د خپلوانو په منځ کې یعنې زه څه وایم چې ډېر لږ خلک به چې په دې مسله باندې به عمل کوي او د ایماني غیرت په پکې چې یاره دا زما د پلانې خپل چې دی په دې ګناه کې اخته دی، د الله دپاره د ده سره زما نه لګي، دې ګناه ده لاسه ځکه چې زما د رب سره یې نه لګي، زما د رب نافرماني کوي. نو دا د اسلام او د ایمان مضبوطه کړۍ ده، الولا والبرا. نو که چېرته تعلقات پرېښودو کې نقصاني نو تعلقات ورسره بلکل مه ختموه، ځکه چې نصیحت به ورته کې خو دا به ورته محسوسې چې ګورې د دې ګناهونو د لاسه د دې بېدینۍ د لاسه زما تا سره نه لګي، دا به ورته محسوسې. خو چې ته او ټوکې ټکالې او اوټلې او ګپ شپ او راځه کې یاره دا ګناهګار دی، ګناهګار دی، خو زه ورسره تعلقات نشم ختمولی ځکه چې بیا ښه ګډوډ کېږي. نو تا خو له منډه یعنې هغه ته دا محسوسه کړې هم نه دی چې ته ګناه کې، تا خو د سره محسوسه کړې نه ده هغه ته. څنګه چې د یو ښه نیک عمله سړي سره ستا تعلقات دي د هغه نه زیات ښه تعلقات ته د سره ساتي. نو دا استثنایي حالات دي. د دې نه علاوه د مسلمان سره ورانول 3 ورځو نه بر رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي جایز. او چې کله یو سړی توبه وباسي نو الله رب العزت توبه قبلوي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله قرآن کې وایي الله هغه ذات دی چې هغه توبه د خپلو بندګانو قبلوي د هغه وخته پورې چې څو پورې دا روح مرۍ ته نه وي راغلي. فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حدیث کې راځي. تشم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. او چې څوک توبه وباسي د نور د مغرب د راختو نه مخکې الله د هغه توبه قبلوي. اوس راځو ورور دې مسلې له حدیث کې دا راځي او که صحیح حدیث دی چې د جنت دروازې د هر پیر او جمعرات په ورځ کولاویږي. تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الله رب العزت ټول بندگان وبخي سوی د هغه چا نه چې شرک کړی. موحدینو ته ګناه بخلی کی الا رجلا، سوی د یو سړي نه كانت بينه وبين أخيه شحنه چې هغه د خپل ورور سره وراني. نو الله وایي دوی له ټیم ورکوي هذین حتی یصطلحا چې دوی روغه وکړي، معنی دوی ته بخښنه نه کېږي څو پورې دوی روغه نه یې کړي. اوس ضرور وایي چې دوی ته د یوې ګناه بخښنه هم نه کېږي. والله اعلم
چې کله سړی قرآن او حدیث کې سوچ وکړي نور نصوص را جمع کړي نو دلته معنی دا ده چې دغه ګناهو ته الله نه بخي ځکه چې د حدیث کې دا وویلی شو چې موحد ته ټول ګناهونه وبخلی شي نو دا هم ګناه ده که نه د خپل ورور سره جوران دی که نه ګناه نه ده نو که ده د نورو ګناهونو نه توبه ویستي هغه به ته الله قبوله کړي او ګناهونه به ورته وبخي د شرک نه علاوه خو دا ګناه ورته نه بخلی کېږي دا به دی لازم توبه دې له خاص وباسي او د دې ورور سره به روغی چې کله یې روغه کړی بیا الله ربالعزت د ده دا ګناه هغه معاف کوي او د ده توبه قبلوي نو مقصد نه معاف کېده د کومې ګناه شو دا ورانې چې د بل مسلمان سره کړې ده ورته الله نه بخي ښه نو دا هم وړه خبره خو نه چې سړی ښه بیا خو وړه خبره ده ویسې چې وړه خبره تا ته یو ګناه نه معاف کېږي ته دغه دوران کې مړ شوې الله سره مخامخ شو دغه ګناه سره الله ته مخامخ سره دغه ګناه شوې دا غټه خبره ده او غټه ګناه ده ښه د ورور سوال کړی دی وی حدیث کې داسې راځي چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغې باندې ماهواري بیماري نو دی کافر کېږي نو دی څنګه کافر کېږي داسې کافر کېږي لکه بس هر څه ختم شو څنګه چې دا نور کافران دي د اسلام نه ووتو جواب د دې مسلې دا دی امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی صحیح حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی من اتی حائضا رسول الله وسلم وی چې څوک د داسې زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه د بیمارۍ په دوران کې یا د زنانه سره په هغه ځای کې کوروالی وکړي چې هغه ناروا دی او کاهنن یا لاړ په نجومي پالګر جادوګر پسې فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نو د کفر وکړو هغه کتاب باندې کوم کتاب چې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز کړی دی خو دا یاده کوي دا کفر چې کوم مراد دی د زنانه سره په بیمارۍ کې کوروالی کول یا هغه لاره باندې چې کومه لاره ناروا ده دا هغه کفر نه دی چې انسان د اسلام نه وباسي ځکه چې کفر دوه قسمه دی یو په اسلام کې کفر دوه قسمه یو کفر اکبر دی بل کفر اصغر دی غټ کفر وړوکی کفر غټ کفر انسان د اسلام نه وباسي بالکل کافر شي دویم چې کوم کفر دی هغه وړوکی کفر دی په هغې سره سړی په ډېره خطره کې په لویو ګناه کې خو واقعي او په خطره کې چې یاره که دی په دې ګناهونو پاتې شو یو ورځ به دی د غټ کفر ته هم واوړي لکه اوس یو سړی دی د زنانه سره کوروالی کوي د بیمارۍ په ورځو کې دی په وړوکي کفر کې اخته دی خو دی چې په دې طریقې لګیا دی یو ورځ به ووایي چې دا حلال دي او حرام ته چې حلال ووایي کم کفر یې وکړو غټ کفر یې وکړو وړوکی غټ کفر یې وکړو نو د دې د کومو کارونو ته چې شریعت کې وړوکی کفر ویلی شوی دی که نه په دې استمراریت انسان کله غټ کفر ته وباسي ښه په دې څه یعنې څه دلیل دی چې دې نه مراد دا وړوکی کفر دی یو حدیث کې داسې راځي من اتی حائضا فلیتصدق بدینار دا مسله ما د مشکات په درسونو کې تفصیلا ذکر کړی چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه په بیمارۍ کې نو کفارې دینار ورکول دي دینار وضاحت موږ هلته کړی چې هغې نه څو سره زره جوړېږي او څومره ریالونه او روپۍ ته نه سبا جوړېږي اوس که چېرته دا هغه کفر وایي چې یو مسلمان پرې د اسلام نه وځي نو بیا خو دینار صدقه کول څه فایده نه ورکوي بیا ولې دغه طریقه خو کېږي یا یو حدیث کې داسې راځي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي اثنتان فی امتی هما بهم کفر دو د کفر کارونه به زما په امت کې الطعن فی النسب والنیاحه د خلکو په نسبونو او قومونو باندې طعنونه او عیبونه لګول او په مړي پسې ویر کول نو اوس د هغې کفر خو نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي او که چېرته د دې کفر نه مراد کفر اکبر شو نو بیا خو اکثر خلک به کافران دي دلته مراد وړوکی کفر دی چې هغه غټه ګناه ده
خطرناکه ګناه ده او د سړی په خطره کې دی، پکار چې خپل ایمان خیال وساتي. خو هغه کفر نه دی مراد چې سړی د اسلام نه ووتو. او ځکه بیا درته وایم چې د هغه وخته پورې ته په دین صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې ته علماو ته رجوع ونه کړي. لکه اوس یو سړي ځان له کتاب راوړی ترجمه، صحیح شو، حدیث پکې دی من اتا حائضا فقد کفر بما انزل على محمد. خیال هم دی وی د الله رسول وی چې دا سړی کافر شو، حالانکه ترجمه هم دقه ده چې دا سړی کافر شو، دی ترجمه ده. دې ځینې چې تاسو ته اهمیت اندازه ولګي چې د علماو نه بغیر هېڅ نه چلېږي. ځکه دا بعض دا ځان ته چې سلفیان وي او په سلفیت نه یې پوه چې ته ورته معمولي خبره کې د علماو موږ چې تقلید پرېښودی او ته دا کیسې کې ګوره تقلید پرېښوده څه ته وایي؟ یعنې د یو عالم بې دلیله رایې نه منو، بس تقلید پرېښوده دې ته نه وایي چې موږ علما پرېښودي دي یا موږ امامان پرېښودي دي یا موږ په خپله لګیا یو د قرآن او حدیث نه خپلې مسلې راوباسو. وایي زه تقلید نه کوم. صحیح تقلید خو موږ هم نه کوو. نو څنګه نه کوو تقلید د علماو؟ یعنې د یو عالم شخصي رای دویمه خبره ورسره دا ده بې دلیله هغه نه منو، بس. لکه دا خو به تاسو زما په باره کې هم ووایئ چې یاره که چېرته ده موږ ته داسې خبره وکړه چې هغه د ده خالص رایي قرآن او حدیث خبره نه رایې ده، ورسره په دې رایې باندې دلیل نشته، هغه به تاسو نه منئ. خو د هغې خو دا مطلب نه شو چې تاسو دا هر څه پرېږدئ چې یاره زموږ د علم ته ضرورت نشته. موږ به ځان له کتابونه راوالو ګورو بیا په کور کې راواله ګوره ځه او تېرې زمانه بیا په دغه کتابونو پوه شي. که ورته 200 کاله ناست هم پرې نه شي پوهېدی، 200 کاله. او دا پې څومره ښکلی مثال لاږه. د دې حدیث ترجمه دقه ده. اوس اثنتان فی امتی هما بهم کفر، زما په امت کې به 2 کارونه د کفر وي، دی ترجمه ده. یو په مړي پسې ویر کول، دویم په نسبونو قومونو طعنونه او عیبونه لګول. دا اوس د جاهل سړي ته دا کتاب ورکړه هغه یې ترجمه وي چې راوځي ټول به کافران کړي، ځکه چې ترجمه خو یې دغه ده. خو اخوا دې د دې نه دی خبر چې د کفر اقسام دي او دلته مراد کم کافر دی. اوس قرآن کې الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې د الله پر لېږلی شوي دین فیصله نه کوي دی کافر دی. د دې تشریح په خپل عبدالله بن عباس کړی دی چې کله یو کفر وي چې هغه د غټ کفر نه وړوکی کفر وي. څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی، اوس زموږ په ملک کې قانون اسلامي خو نه دی که نه. ته یو سړی ولیدو کوټ ته روان دی، محکمې مرتد خو روان دی، کافر خو روان. څنګه کافر؟ ومن لم يحكم بما انزل الله. د دې آیت ترجمه هم دقه ده چې څوک د الله په نازل کړی شوي دین باندې فیصله نه کوي دی څه دی؟ کافر دی. خو د دې تفصیل دی، نور حدیثونه دي، د سلفو اقوال دي، صحابه کرام دي، هغوی د دې تفسیر څنګه کړی. اوس یو سړی دی مسلمان دی، د الله دین مني، د الله حکم مني، د الله قانون مني او دا وایي چې د الله قانون د ټولو نه غوره قانون دی. خو دنیا پې دومره زوروره شوه، د دنیا سره محبت چې فیصله د الله د قانون نه علاوه بل قانون له ویوړه، سره د دې عقیدې چې د الله قانون د ټولو نه غوره دی، سره د دې چې دا مني چې دا کار زه غلط کوم، نو دی کافر کېږي نه. ښه یو سړی دی هغه دا وایي چې پلانې قانون چې هغه انسانانو جوړ کړی دی هغه د الله د قانون نه غوره دی، یا د الله د قانون سره مې یاره وینه لګي والعیاذ بالله، دې سره دی اوس کافر کېږي. لازم به په مسله کې علماو ته رجوع کړي. او خصوصا نن سبا دور کې، نن سبا د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب زمانه د هر سړی مفتی دی او هر سړی علامه دی، او دا کشران نه دي چې په هېڅ نه پوهېږي، دا یو بل ته شیخ صاحب کوي او د یو بل له کوي زګۍ را زګۍ چې یاره ته پلانې شیخ صاحب او پلانې شیخ صاحب، هغې دواړه چې ونې دواړه په ټکه نه پوهېږي، په هېڅ هم نه پوهېږي، او یو بل ته به مولوي صاحب او یو بل ته مفتي صاحب او مولانا صاحب. په دې کار نه کېږي. عالم هغه څوک چې هغه علماو ته زنګنان مات کړي او په علم کې وخت شوی او پوه شوی په قرآن او حدیث باندې، هغه ته عالم ویلی کېږي. صرف په ګیره پرېښودو یا مدرسه کې
یو څو کاله تېرول او راووتی او بس دی پوره عالم شو، نه دا غلطه خبره ده. لازم به د علماو سره وخت تېروي، کتابونه به ګوري، مطالعې به کوي، دا مسلې به ګوري، د هغې نه بعد به بیا د خلکو مخې ته راوځي او خلکو له به جوابونه ورکوي او خلکو ته به مسلې بیانوي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو موږ تقلید شخصي نه کوو د چا، یو عالم شخصي رای بې دلیله نه منو، خو هرګز د دې دا مطلب نه دی چې موږ علما نه منو. که اوس که یو سړی دا اعلان وکړي چې زه علما نه منم، اوس یې راګیر کړه وایي ته دین د کوم ځای نه اخلې؟ نه جوی زه خو قرآن او حدیث نه ډایرکټ عالمه، ډایرکټ دی وی او ډایرکټ د کوم ځای نه قرآن او حدیث؟ تا سره د حدیثونو کوم کتابونه دي؟ دی به دوه درې کتابه تا ته نوم والي چې هغه مشهور دي، دا ماشومان هم پېژني، صحیح بخاري، صحیح مسلم او امام ابو داود، بس ده په دنیا کې صرف دا کتابونه دي د حدیثونو. دا نور بدله څوک را پیدا کوي که نه؟ جبریل علیه السلام به راځي په تا به وحي کوي. لازم به عالم ته استاذ ته واپس کېږي. بیا د هغې په دوران کې که چېرته د عالم او استاد شخصي رایه ورکړه بې دلیله، ابدا بس څومره ښکلی منهج دی. نو دا په موږ پسې چې د کوسلي خلک ولي دوی امامان نه مني او دوی علما نه مني، او دا هم منم، زه ګوره حقیقت منم چې بعض د سلفیت دعویدار هغه دي چې هغوی په دې مسله نه دي پوه، نو د هغوی د لاسه بعض خلک موږ ملامته کوي. نو زه هغو ته دا وایم چې د یو کس د غلطۍ، د کوتاهۍ، د جهالت د لاسه ټول څوک دي چې بدنامولی که نه؟ او په اسلام کې غلا حرامه ده که نه؟ جایز ده. او مسلمانانو کې غلا شتي که نشتي؟ نو دا اسلام باندې به عیب لګو یا داسې ووایو چې ټول مسلمانان غله دي؟ نه، دا د هغه سړي خپله غلطي. نو په دې مسله ځان پوه کړي، د علماو به قدر کوئ، احترام به کوئ، د امامانو، د مفتیانو، د مشایخو د ټولو به قدر او احترام کوئ. نو کفر نه مراد کم کفر دی؟ کفر اکبر، کفر اصغر وړوکی کفر دی چې مسلمان پې د اسلام نه نوځي. ښه دا ورو سوال کړی دی، وایي چې دوه کسان یو بل سره بیه کښېنه، یو سامان خرڅوي بل یاري، په دې منځ کې یو واسطه ده، وسیط په عربۍ کې وسیط ورته ویلی کېږي، یعنې د دواړه یې میلاو کړي دي، یو ځای کړي دي او په دې کې خپله فایده دي. که چېرته د دوی دا بیه ګډه وډه شوه، نو د دې سامان د واپس کولو یا د پیسې د ورکولو ذمهوار به د منځنی کس وي که نه؟ دا د هغوی خپله مسله ده. تاسو به سوال پوه شوئ که نه؟ یعنې خالد ګاډی خرڅوي، احمد تی علي، په منځ کې عمر واسطه ده، یعنې عمر احمد ته د خالد ګاډی ښوولی دی او خپله پکې فایده اخلي. بیا دې څه وشوي چې د خالد او د احمد د یو بل سره ونه لګېده، څه مسله راووته سامان کې یا بل څه، او بیا هغوی موږ یې نه پوره کوو. یا داسې وشوه یو بله مسله به ووایي، دا سړی پیسې ورکړې، خالد پیسې ورکړې، اوس احمد ګاډی نه راولي، یا هغه ګاډی ورکړو خو د پیسې نه ورکوي، نو ذمهوار دا منځنی کس دی، څوک کوم چې دا دوه میلاو کړي که نه؟ دا د دوی مسله ده. ګوره اول خو دا مسله زده کوي، شریعت کې یو عقد دی چې هغې ته السمسره ویلی کېږي. السمسره التوسط بین البایع والمشتری، یعنی د خرڅوونکي او د اخیستونکي په منځ کې واسطه جوړېدل د جایز دي، او په دې پیسې اخیسته دا هم جایز دي چې ظلم پکې نه وي، دوکه پکې نه وي، دروغ پکې نه وي، دا جایز دي. امام بخاري رحمه الله په دې باندې باب هم تړلی دی، باب اجر السمسره، باب دی په بیان د هغه پیسو کې چې هغه د سمسرې په دې کار اخیستی کېږي. سمساره نه، سمسارې خو هغه ځناور دی، السمسره. بیا د علماو اقوال د سلفو رانقل کړي سره دلیل چې دا کار جایز دی. اوس راځو دې مسلې ته. بیه وشوه، نو چې بیه وشوه نو دا کوم چې وسیط دی په منځ کې واسطه ده، دی د هغه خپلو پیسو حقدار دی، او د دې نه اخوا د ده نه به څه مطالبه نه کېږي.
بس که چېرته دا بیع فسخ شوه، یعنې بیع دوی بیا ماته کړه، نو دی د دې ذمهوار نه دی چې دا پیسې به اوس د خرڅوونکي ته د اخیستونکي ته واپس کوي او سامان به هغه چا ته واپس کوي چې چا خرڅ کړی دی، د دې ذمهوار نه دی. د ده کار دا نه دی چې بیا به دا سامانونه دوی راوړي. د ده کار دا دی چې ده دا دوه کسان یو ځای کړو، په هغې د یې خپلې پیسې دي، خبره ختمه شو. بیه هغه وایي موږ ماتو، موږ دا بیه نه کوو، چې نیکې د چا چې سامان اغستی دی دی به خرڅوونکي ته د هغه سامان واپس کوي، او چا چې اغستی دی پیسې ورکړي دي هغه له به دا بل د پیسې واپس ورکړي. خو دې کې د دریم سړي کار نشتی ګورئ. او زموږ پښتانه کله ناکله داسې کار کوي، هغه خلک وایي که نو پلانې د کوره پورې سړی ځغلی، نو کله موږ سړی د کوره پورې ځغلو، نه تا خو ما ته ویلي نو خو ویلي خو هغه تا ته ووایي چې دلته یو ګاډی خرڅېږي، راشه که ته یې ته یې بوتلې، ته یې د هغه سړي سره میلاو کړې، تا ګاډی ولیدو، ستاسو اتفاق وشو، خبره ختمه شوه. نه تا خو وایي چې ګاډی دی، نو دې ځیله به دې راولي، دې ځیله. زه کله ناکله دې ملګرو ته هم زه هم ګورې زمونږ د دې خلکو سره چې را منډې وایي لږ په سوچ سمج چې وایي، ځکه چې ګورې بیا دې داسې ځغلی که نه داسې چې لیونی دي کي. ښه ته به ورسره د سعودي سره خبره وکړې چې یاره دی به دې سعودي ته کفالت واړئ او خپل کار به کوي، ځان له به رزق ګټي. سبا له سعودي انسان دی، خو یې بدل شو او نه ماله به پیسې، ها دا خو تا وي ټک ټک ور به وټکې. تا څنګه وایي چې سعودي؟ لکه نو سعودي خو انسان دی، زه دغه دا خو نشم اخیستی، خو تا راته وایي چې څوک راته وښایه، ما راته وښو په هغه ورځ ښه. نه تا چې وي نو لیونی به دې کي. ما ته کله ناکله څوک څه مسله ووایي که نه داسې، زه ورته وایم ګورې اولنۍ خبره دا یاده کړه چې که دا کار وشو، که ښه و ستا په نصیب جو ډېره ښه ده، دواګانې کوه او خوشحاله اوسه. که پکې اخوا دېخوا رالو، ګوره نه به ما ته ټلیفون کې، نه به ور ما ته ټکې، او نه به چا ته دا کیسه کوې چې د د لاسه یو سړی تا سره یو منډه ووایي یا یو عقد چې هغه پکې خپلې پیسې ګټي، د هغه محدود کار دی، لکه څنګه چې دلته دې سوال کې دی، د دې نه اخوا مه تنګوه چې نه خو جو تا وي او جو تا وي. تا خو وي، خو دوه کسان ته یو ځای کړو، سامان د سره دی، پیسې د سره، دواړه د عقل خاوندان دي، سامان یې ولیدو، اتفاق یې وشو، پیسې ورکړې، ته حقدار د خپلو پیسو شوې، تا جیب ته واچولې، زه کور ته. اوس هغه وایي بیه موږ نه کوو، نو چې بیه نه کوو نو پلاني ته ټلیفون وکړو، هغه منځ کې چې عمر دی، عمر یاره زما هغه پیسې دا سړي نه راواله ښه زه دغه شی نه خرڅوم یا دغه سامان نه هلم. بل ورته ووایي عمره هغه شی به زما هغه راوړې ښه، زه به دغه سړي نه خرڅوم. د عمر دا کار خو نه چې د خلکو نه به پیسې اخلي او بیا به سامانونه راوړي. د هغه کار چې کوم و هغه وکړو، واضح و، عقد به دغه شی و، او المسلمون علی شروطهم، حدیث کې راځي مسلمانان د شرطونو مطابق کار کوي. فایدې دپاره به ته یو بله مسله ذکر کړم، د ورور سوال خو دا و، که چېرته یعنې ذمهوار خو دې د سامان د واپس کولو نه دی او نه د دې طرفو د پیسو واپس کولو دی، دا مسله خو حل شوه که نه. یو بله مسله پاتې شوه، هغه ده چې کوم په سکر پیسې اخیستې او دلته خو بیه ماته شوه، دی اوس دغه پیسو حقدار دی که نه؟ دا د هغې نه اهم سوال دی که نه؟ تاسو پوه شوئ؟ یعنې ده دا دوه کسان میلاو کړي چې بیه به کېږي که نه؟ بیه اوله کې وشوه، خو بیا څه شوه؟ فسخه شوه، ماته شوه که نه؟ اوس دی دغه خپلو پیسو چې دی علي د هغې حقدار دی او که نه؟ که چېرته دا فسخه د دې دوو کسانو په اختیار په مرضۍ سره شوی، یعنی ما کم نومونه ویلو؟ خالد او احمد. خالد او احمد سامان دی او پیسې دي، منځ کې عمر دی، عمر دوه کسان میلاو کړو، به وشوه لږ صاحبه دا وایي دا موږ فسخه کوو. سوال دی چې عمر ته پیسې میلاوي او که نه؟ نو موږ وایو که چېرته دې دواړو په خپله مرضۍ بیه ختمه کړي، څه عیب نشتی، څه مشکل نشتی، خو دغه ووایي خالد ویره زه یې نه هلم، احمد ویې صحیح دی چې نه هلي، نور څه مسله نشتی، دواړو خپله مرضي ده. نو دې منځ کې دی عمر ته به دغه
منډه میلاویږي. ولې؟ یعنې هغه چې کوم کار کوو هغه وشو او هغه کار بیه کېدو، بیه وشوه، چې بیه وشو د خپلو پیسو حقدار شو. خو دلته یو بله نقطه ځکه تاسو ته وایم چې دا علم داسې نه دی چې ته ترجمه او تفسیر ځان سره یو کېد او زه مولا شو. دا مسله اوس یاده که دا بیه د یو داسې سبب د لاسه ماته شو چې هغه معتبر دی، لکه په هغه سامان کې څه عیب راووتو. دا اوس په مرضۍ نه دی ګورې، سامان کې عیب راووتو یا پته ولګېده چې ده دا سامان د چا نه پټ کړی دی، د دې اصل کې بل مالک دی او دلته به ما یې راخرڅوي، وروسته پته ولګېده. دې چې کې بعض فقها دا وایي ده ته به د ده دا اجرت چې کم دی، د دې چې کوم مزدوري دا به میلاویږي. یو تحقیقي قول دا دی چې ده ته به د اجرت نه میلاویږي. ولې؟ دې چې د خپله مزدوري الي د بیې کېدو په صورت کې الي، دلته دا بیه شوې نه ده ځکه چې هغه سامان کې عیب دی، دوکه ده، یا هغه سامان د بل چا دی پټ کړی دی، نو ته پردی سامان خو په چا نشي خرڅوی. نو چې بیه د سره شوې نه ده یا دا بیه چې که شوې در ماته شوه په داسې سبب چې هغه سبب زوړ دی، د مخکې نه موجود دی، مخکې نه شتي، نو چې شتي بیه نه کېږي. زه تاسو پوه وکړم لکه اوس یو سړی د ګړۍ پټه کړه او په ته یې در خرڅوي، چې در خرڅه کړه وروسته پته ولګي دا خو د چا نه پټه کړې ده، هغه مالک یې راغی وایي دا ګړۍ خو زما ده، ده ته بیه شوې ده، خپل دغه مطابق خو هغه وایي چې ما پیسې ورکړي، ما بیه موږ ورته وایو بیه اصل کې د سره شوې نه ده. ولې نه ده شوې؟ سامان پردی دی، نو پردی سامان به څنګه بیه کړي؟ عقد شوی دی، عقد برابرېږي نه، نو هغه مسله پکې د پخوا نه پرته ده. نو چې کله بیعه ونه شوه د یو داسې سبب د لاسه چې هغه معتبري، نو بیا دې منځني کس ته د ده مزدوري نه میلاویږي. ولې؟ بیه نه ده شوې، دی جواب دی، بیه نه ده شوې، نو بیا د ده پکې څه نشتي، بیا ورته هېڅ هم نه رسي. دلته یو بله مسله، مسلې نه مسله راوځي. یو سړی دی ساماني خرڅ کړو، صحیح شو، او دا یو کس میلاو کړي و سامان چې هغه واخیستو، څه وخت بعد هغه ته پته ولګي چې سامان کې خو عیب دی او هغه دغه نشتي، دا اچانک چې اخیستې دا خو قصه ختمه شو، خو سامان کې عیب راووت. دی راغی عمر یې د ګریوان نه ونیو، راځئ سامان کې خو عیب دی، آیا د دې دی ذموار دی او که نه؟ دا اوس درېیمه مسله ده. او چې داسې موږ کینو که نه، نو د الله د دین دومره پراخه دی، سهاره پورې کینو، نو دې مسلو نه بله مسله راوباسو، بیا د بلې نه بله. علم ډېر خوږ شی دی، خو چې الله یې چاته نصیب کړي. اوس دا بله مسله ده. دې کې تحقیقي قول د فقهاو د علماو دا دی، دلیل په رڼا کې چې دی د دې ذموار نه دی، الا په یو حال کې دغه علاقې رواج داسې دی، یا د مسلمانانو باچا یا دغه علاقې حاکم امیر قاضي دا قانون یې ښودی دی، یعنې داسې خلکو ته امر کړی دی چې څوک هم د سمسرې دا کار کوي. سمسره څه ته وایي؟ واسطه جوړېدل د خرڅوونکي او د اخیستونکي په منځ کې، چې څوک هم دا کار کوي نو هغه به اول سامان ګوري چې د سامان کې څه عیب خو نشتی، دا سامان پردی خو نه دی، دا د دوکې خو نه دی، او که داسې وشو او ده د دې خیال ونه ساتو نو دی به یې ذموار وي. نو په داسې وخت کې به دی څه ولې به یې ذموار وي؟ د هغه علاقې چې کوم رواج دی، دته چې کوم امر شوی دی، کومه طریقه چې عامه چلیږي، د هغې مطابق کار نه دی کړی، نو بیا کوتاهي ده کړې ده. دله پکار و چې د سامان یې کتلی و چې دې کې څه عیب شتي که نشتي، دا سامان په رښتیا د دې سړي دی که نه د بل چا دی، ځکه چې هغه علاقه کې هغه عرف کې دا طریقه چلیږي، نو چې هغه عرف کې چلیږي نو بیا به دا سړی ذموار وي.
او که چېرته داسې چې دا قصې پکې نشتې چې دی به سامان ګوري او نه هغه خلک دا خبرې کوي نه نو بیا په ده باندې څه ذمواري نشته پوه شو تاسو ولې ورسره کوه داسې نه زه دومره اوږده خبره وکړم او اخري دغه دی تاسو نه وي پوه شوي ښه دا یو ورور سوال کړی دی چې دا هم ډېر خوندور سوال دی وی ما یو حدیث تاسو په درس کې اورېدلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې درې خلکو ته ملایک نه نږدې کېږي او په کې یو دی جیفة الکافر د کافر جوسه چې کله ساتي وځي نو دې کافر ته ملایک نه رانږدې کېږي اوس سوال دا دی چې بیا ملائک د دې سړي سره حساب کتاب څنګه کوي او قبر کې د خو سوال له څنګه راځي هلته حدیث کې څه دي ملائک ورته نه نږدې کېږي او دا هم دلالت کوي په دې باندې چې دا ورور د دین د زده کولو شوق لري ځکه چې دا صحیح ځي ته سوچ کړی دی چې حدیث کې دا راځي چې ملائک نه نږدې کېږي دې کس ته نو بیا د ملائک د ده نه تپوس څنګه کوي جواب د دې مسلې امام ابو داود دا حدیث راوړی دی عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې رسول الله وسلم وایي درې کسانو ته ملائک نه نږدې کېږي یو پکې څه دی کافر د کافر جوسه اوس دا کم ملائک دي او که ستاسو د علم شوق وی نو تاسو به ویلی چې دا پوره کړئ چې را درې کسان مونږ وورو یا درې څوک دي او نه یا خو به تاسو ته یاد دي یاد دي ده یاد دي یاد نه دي او که دا ما منځ کې نه یې ویل هم تاسو تپوس نه کوو نو چې نم کوو نو بیا تاسو دې حقدار نه یې چې زه درته ووایم دا به بلې موقع ته پرېږدو درې قسمه خلک دي چې ملایک ورته نه نږدې کېږي یو پکې دی د کافر جوسه نو څنګه ملایک دته نه نږدې کېږي او ده سره به حساب کتاب څوک کوي جواب دلته د ملایکو نه مراد رحمت والا ملایک دي هغه دته نه نږدې کېږي برکت والا ځکه چې دا سړی د دې حقدار نه دی چې رحمت والا ملایک په ده پسې راشي د دې نه دی حقدار یا برکت یا خیر والا او په دې الحمدلله یو دلیل شته امام بیهقي چې دا روایت راوړی هغه پکې هغه روایت کې داسې الفاظ دي ثلاثة لا تقربهم الملائکة بخیر درې قسمه خلک دي چې خیر والا ملایک ورته نه نږدې کېږي واضح جواب دی هر چې ملایک هغه دي کرامن کاتبین دا لیکل چې کوي اعمال نوٹ کوي سا اخستو والا ملائک قبر کی منکر و نکیر دا ملائک خوزی راځي دو خو کار دی خو رحمت والا ملائک دلته نه راځي لکه اوس ګوره تاسو له زه بل ښکلی مثال درکړم صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې ملائک هغه کور ته ننوځي چې هغې کې سپی یا تصویراني دلته هم دغه سوال پیدا کېږي که نه که چېرته ملایک راځي دا سوال موږ نه یو پیر شوی زما ذهن کې چې څومره دی چې اوس یو سړی دی کور کې مري نو دا ملایک به د نه ساه څنګه اخلي او حدیث کې دا دی چې ملایک داسې کور ته نه ځي چې کوم کور کې سپی یا پکې تصویراني بوتاني نو اوس یو کور کې سپی دی او دلته د یو سړي د مرګ نیټه پوره شوه نو ملایک به دې ساه څنګه اخلي نه هلته هم جواب دا دی چې مراد دې کوم ملایک دي هغه د رحمت ملائک دي د برکت او دین یو ښکلې خبره چې موږ ټول ته زده کړو هغه ده زموږ په دې کورونو کې چې نن سبا دا برکتونه نشته که نه نو د هغې وجه دا ده چې موږ داسې کارونه کوو داسې څه کې لګیا یو چې د رحمت ملائک زموږ کورونو ته نه راشي دا صرف دا نه دا وجې نشي کوي صرف دغه دوه وجې دي رحمت ملائک د ډېرو نافرمانیانو زموږ د ډېرو نافرمانیانو د لاسه نه راشي نو ورته خبرې ته سوچ وکړئ موږ سوال کوو که نه چې ولې زما او د ښځې په منځ کې نه جوړېږي ولې دا بچي د پلار سره او پلار د بچو سره وران دی ولې د کور کې برکت د رزق تنګوالی
جنگ جګړې غوسې کنزل بربادي او دا هر څه په مخه دي دغې یو جواب دا دی چې دلته خیر او برکت او رحمت والا ملائک نه راشي نو په جواب پوه شوئ که نه د حدیث کې څه اشکال شته نشته وکړه الحمدلله دا اله داسې جواب به اله کوو چې کله ووایو چې دا حدیث صحیح دی یعنی بعضو محدثینو اختلاف ته چې دا حدیث صحیح دی که نه شیخ البانی رحمه الله یو څو نور علماو دا صحیح دی او بعض وایي نه دا روایت کمزوری دی ځکه چې کوم راوي چې د صحابي نه رانقل کوي د هغه ملاقات ته د صحابي سره نه دی شوی نو څنګه هغه نه رانقل کوي نو که چېرته د دغه علماو دا قول ومنلی شي نو بیا خو د سره څه اشکال پاتې نه شو بیا خو لنډ جواب یې څه دی حدیث کمزوری خو نه حدیث صحیح دی الحمدلله چې صحیح دی نو بیا به یې دغه جواب ورکړې دا ورو سوال کړی دی چې یو داسې جنۍ له زکات ورکولی شو چې هغه پې ځان له د واده دپاره سامانونه والي غریبه ده خو دلته وایي سوچ دې ته ځي چې نن سبا ودونه زموږ په ملکونو کې رسمونه رواجونه ګران شوي دي او خلکو په زور هر څه ډېر کړي دي نو لازم به دا و پکې هغه سملي چې هغې ته به ضرورت نه وي خو لازم به یې کوي چې علاقې رسم و رواج دی آیا په داسې صورت کې زکات ورکول دا به جایز یو که نه او سړي ته پته وي چې دا کیدی شي په داسې څه کې ولګوي ضرورت نشته نو بیا به زکات ورکوو که نه جواب اول خو دا مسله یاده کوي ګوره دې ته غوږ کولاو کوي او صرف د ظاهري غوږونه نه د زړه غوږونه یاد یې کوي او سمه یاده کوي او خلکو ته یې ورسوئ دې باندې ځان پوه کړه د زنانه دپاره کور تیارول د زنانه کور کې دننه سامانونه تیارول کور کې چې څه لګي دا غیره پیدا کول دا د خاوند کار دی دا د ښځې کار نه دی موږ چې د یتیمې د غریبې د واده غم ویوړو نو هغه زموږ د هغه رسمونو رواجونو د لاسې چې کوم موږ ته د هندوانو نه پاتې شوي دي د هغې د لاسې موږ غم ویوړو ګینې د چا په کور کې یو یتیمه وی یا غریبه وی نو خو هېڅ مشکل نه و که موږ دغه رسمونه رواجونه نه کولی یتیمه دي که نه غریبه دي دی خو جنۍ واده کوي او جنۍ هغه ده نور شروط پوره دي کور برابرول د کور سامانونه لوښي کټ شو څه چې د هغې خوا او شا کې دي دا په خاوند باندې لازم دي چې ښځې له به یې ورکوي دا خاوند کار دی اوس زموږ طرفونو ته خو هغه د چا کار دی هغه د ښځې کار دی نو ځکه دې سوال ته ضرورت راغی چې د یتیمې یا د غریبې د واده په وخت کې هغې له پیسې موږ ورکولی شو زکات که نه ځکه چې هغه یعنې سوچ ته وکړه یو جنۍ دومره غریبه ده چې د هغې څه درک نه لګي هغې له اوس موږ پیسې ورکوو چې هغه ځان له کټ والي هغه ځان له لوښي لرګي والي دا زموږ د معاشرې حال دی بیا به دا غریبه راولګي نو دا لوښي دا کټ او دا المارۍ دا به راوچتې کي نو یو کس پسې به ویسي چې هغه ښه مالداره دی ښه برابر دی نو د هغه په کور کې به دا سامان ولګي نو واده به وشي یا یتیمه پلار یې نشتي غریبه دقه شان ناسته ده ولې دا یتیمه ناسته ده وایي څه ورسره نشتي نو څه نه څه خو له کول غواړي څنګه څه نه څه کول غواړي د علاقې رواج دی او الګ کور والا دې چې د الګ ټکی چې وي دا مزه نه کوي الګ کور والا وایي چې لازم به کټ خو به راوړئ خو یتیمه ده غریبه ده ښه کله داسې چې یتیم هم نه ده پلار یې شتي خو پلار یې غریب دی او څومره غریبانانو چې نور هېڅ وسې نه رسي چې ته یو ټوټه وړه غونته کې ځمکې هغه راوالي خرڅې کړي لوڼو دپاره چې دوی دا واده وشي لور خور خو کور کې نه شي کېنولی قرضې وکړي قرضې په لکاو روپۍ دی قرض کړي وروسته په هغه قرضو کې ذلیله غریب ګرځي یو ورته وایي زما پیسې بل ورته وایي زما پیسې هغه د دې لوڼو دپاره راغستې دي او موږ برید تاو راتاو موږ پښتانه یو موږ غیرتیان او هلته هغه یار خوشحاله دی وایي زما واده دی نو تا دې ته سوچ کړی دی چې ستا د دې خوی د لاسه او د دې کچه خیال د لاسه یو غریب باندې څومره سخته تېره شوه جنۍ د الګ کور ته راځي
د کور اصل کې د چا دی؟ دا هلک دی که نو د خپل کور به دې تیاروي که نه دغه جنۍ چې روانه هغه به له تیاروي هلک به یې تیاروي. ښه ښځه چې سړی راولي په دې ښځه باندې د خرچې ذمهوار څوک دی؟ پلار خاوند. نو ولې دا کټ طلایي لوښي لرګي دا خرچه نه ده؟ د کور خرچه نه ده؟ بل زمونږ دې ذهن ته وګوره که مونږ وایو چې نه دا زور به زه لازم وباسم د دې جنۍ نه جهالت یو سړی کوي نو په داسې شي کې بله خبره بیا هم برابر وایي چې یاره دا جنۍ دا سامان علي او د پلار کور ته وړي نو ځکه چې زه دا زور وباسم نو دا سامان ټول هم ستا د استعمال دی که نه؟ دا سړی به نه استعمالوي دا سامان د ده بچي به نه استعمالوي نو سامان خو ستا د استعمال دی. ناول مسله دا ده. د هغې نه بعد بیا دا مونږ وایو که چېرته علاقه کې زمونږ د دې رواج په شان جهالت دی او نه کېږي نو بیا به ګورو چې د دې جنۍ پلار خپلوانو کې څوک شتي او که نه کوي نو هغوی ته به ووایو هغوی طاقت رسي چې یاره د خپلې لور له یا د خور له یا د خپلې له سامان څه نه څه والی چې د دې دا واده پې وشي. هغوی یا انکار وکړو خپلوانو چې یاره موږ یې نه شو کولی یا پلار یې وي چې پلار اشتي خو غریب دی اوس دې کې جنۍ دقه شان پاتې شو خاوند خو ځان له ډډه لګولی چې سامان به راځي پلار غریب دی یا مړ دی خپلوان یا غریبانان دي یا نه مني هغوی زموږ پکې څه کار دی نو په داسې ټیم کې زکات دې جنۍ له ورکول دا جایز دي غریبه ده ښه نو هغوی خوراک پې نه کوي نو نور د بعضو د عقل ته سړی حیران شي خصوصا دا لیبرل غونته کې نه دوی په دې دین باندې ډېر اعتراضات کوي کله ته څاروی حلالۍ قرباني کوې که نه بس دی به چغې شروع بې زبانه څاروی وي را سملولی د حلالۍ دا ته ظلم نه کوې اوس دلته تا ته یو کس دا ووایي چې ته چې دې جنۍ له دا پیسې د زکات ورکوې او ته وایې دا جایز دي د دې دپاره چې واده پې وکړي د دې نه ښه نه ده چې هغه غریب له ورکړي چې هغه ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی یو غریب دی چې واده ته ضرورت دی بل غریب دی ډوډۍ ته ضرورت دی نو ته هغه چا له ولې نه ورکوې چې ډوډۍ ته ضرورت دی او خفه کېږې به نه زما په تاسو هم دا ګمان دی چې ستاسو هم زړه دا ده یاره ډوډۍ خو ډېر اهمه دا خبره یاده کړئ چې کله ناکله نکاح ته بلکل دقه شان ضرورت وي لکه څنګه چې ډوډۍ ته ضرورت دی د ژوند مسله شي یو جنۍ کور کې ناسته ده پیغله شوه ژوند یې تباه کېږي ګناه کې واقع کېږي بې پردګۍ کې واقع کېږي یعنې دې ټیم کې د دې واده ته هغه شان یې د هغې نه زیات ضرورت دی کم ضرورت چې څه ته دی خوراک څښاک ته دی خوراک یې ونه کړو څه به وشي بیماره به شي یا به ډېر بیماره شي مړه به شي او چې د دې نه واده کولو د راسه دا زناګانې شروع کړي په خپل هم په ګناه کې واقعه معاشره هم ټوله تباه و برباد شو پلار هم وشرمېد قوم هم وشرمېد مسله ټوله لاړه ګډوډه شوه نو کله واده ته ضرورت ته څنګه شي او دا د بعضو هغه ځوانانو نه تپوس وکړي چې ودونه یې نه دي شوي او به ته دې تفصیل ښه وکړي ځاله ورسره کښېنې که نه تفصیل ترې معلوم کړي چې واده ته ضرورت څنګه وي دا به دا مشران د بعضو مشرانو ځان په زور ساده کړی یاره وایي زما زوی دومره ښه سړی دی سره غږ نه کوي نو زوی خو پلار ته چغې نه شي ولی مخامخ چې پلاره ماله واده وکړه حیا وله ورځي او جنۍ کله غږ کولی شي بیا زموږ د پښتنو په معاشره کې جنۍ خبره وکړي چې د دې به ګوره کم ځای چې جنۍ پلار ته ما واده که پلار مور له پکار دی چې صحیح هوښیاراني حالاتو ته ګوري په ده باندې هم دا ځواني تېره شوې د دې به څه وایي بس پکې دا شروع وکړي زمونږ چې وایي وخت وکړه زمونږ موږ دا کیسې نه دي کړي دا خبره هم غلطه ده وختونه ټول یو شان نه وي ستا په وخت کې انټرنیټ نه و ستا په وخت کې فحاشي عامه نه وه ستا په وخت کې چې دی خوراکونه داسې نه وو
ستا په وخت کې داسې سفرونه نه او ډېرې خبرې دي نو دا خبره دې مو وایي غلطه ده زوی ته نه وایي ته ورته ووایې بل چې ورسره څوک ناستي وایي دا خبره دې غلطه ده چې زموږ وخت کې خو داسې نه وه نه هلته وخت بدل دی او نن وخت څه دی بدل دی ښه دا یو ورور سوال کړی دی وایي زما نکاح چې د مور د طرف نه نکاح دی هغه دوه ودونه کړي دي مور طرف نه نکاح څنګه وي د مور پلار د مور پلار دوه ودونه کړي دي سوال دا دی چې دا دویمه ښځه ده چې هغه زما د مور نه ده دا محارمو کې حسابېږي او که نه یا زه د هغې په محارمو کې حسابېږم او که نه یا په بله طریقه وایي زه د هغې مخ ته کتی شم او که نه او مصافحه لاس ورسره میلاولی شم او که نه دا سوال زه د قانون ذکر کوم ګوره د نیکه ښځه که هغه نیکه د مور د طرف نه او که هغه نیکه د پلار د طرف نه دا په محارمو کې راشي څنګه الله قرآن کې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء او د هغه زنانو سره په تاسو نکاح حرامه ده کومو زنانو سره چې ستاسو پلارانو نکاح کړې ده او بره چې څومره هم راځي دا ټول په پلارانو کې راځي پوه شوي په دې مسله کې بیا بیان کړم د نیکه ښځه چې زموږ نیا نه وي یعنې هغه دویمه ده درېیمه ده څلورمه د هغه خو ښځه ده که نه او هغه زموږ څه حسابي نکاح پلار حسابي او د پلار د ښځې سره نکاح حرامه ده ولې حرامه ځکه چې دا د همیشه دپاره په ده باندې حرامه شوې ده د دې د لاسه چې دا د پلار په نکاح کې پاتې شوې ده نو د مور پلار چې دی دا د دې مور چې پلار دی دا د دې بچي یا د نوسي هم پلار حسابېږي نو چې پلار یې شو نو د هغه چې څومره ښځې دي که هغه دوه دي درې دي که څلور دي دا ټولې په ده باندې څه دي په ده باندې حرامې دي ښه دا یو ورور سوال کړی دی وایي دا زموږ د علاقو کې چې دا ماشوم کله پیدا شي دا زنانه وله سامانونه وړي یو شی او بل شی او دا هدیې دي او دا تحفې دي دا به جایز او که نه کله به کې دا زنانه دومره زیاتې وکړي چې په خاوند باندې یعنی دومره زور راشي چې هغه ته نقصان رسي جواب شریعت ګوره تیزي ورکړې ده چې تحفې تحایف یو بل له وړې راوړې په دې خو شریعت تیزي ورکړې بیا داسې د خوشحالۍ موقع چې راشي چې یو انسان له الله لور ورکړی زوی ورکو او په دې خوشحالۍ کې هغه د تحفې وړه د هغه د ماشوم له تحفې وړه په دې کې څه حرج نشته مسلمانان چې یو بل سره څومره نږدې کېږي او د مینې محبت دپاره تحفې تحایف راشي درشه کوي دا ښه ده او اصل په معاملاتو کې دا دی چې دا حلال دي الا دا چې یو دلیل راشي چې هغه وایي چې دا حرام دی او په دې څه دلیل نشته نو که چېرته د علاقې دا رواج یو زموږ د خلکو دا رواج دی که د علاقې دا رواج وي چې چا ماشوم پیدا شي یا کم کور کې ماشوم پیدا شي دوی له کپړې وړه دوی له چیني وړه دوی له وړه غوړي یو شی بل شی زنانه وړي راوړي دا د تحفې په تور وړي نو په دې کې څه حرج نشته که یو سړی دا خو رسم و رواج دی صحیح د رسم و رواج دی خو دا رسم و رواج د شریعت خلاف نه دی شریعت هم موږ ته وایي چې تاسو یو بل له تحفې تحایف ویسئ یو بل سره راشه درشه وکړه الا چې د دې د لاسه ضرر په دومره حد کې به یې کوي چې خاوند ته ضرر ونه رسي پلار ته یا خاوند ته یا رور ته او ما یعنی بعض زنانه زه پیژنم بعض تاسو به پیژني په خپلو کې هر سړي ته زنانه معلومي دي چې هغوی د خپل خاوند تبعي وکړه بې ضرورته د سامانونه اخیسته یا د حد نه زیات یا خصوصا د زنانو کې د دې ښودنې دا دغه ډېري صفت اگر که د سړو کې هم راغلی دی بعضو کې چې ما وروخ وی دی ښځو ته چې زه داسې کولی شم نو ته خو به ښځو ته دا وروخ یې چې ته زوروره یې ته مالدار یې خو دلته د یو غریب سړي بیخ دې وویستو او چې بیا هغه غریب سړی هم په هغو کې چې د خولې نه غږ نشي راویستی خیر ته به و برباد کړي
او ته یو ټلیفون کې دومره شوړه راولېږه او د ډزه بس لیونی دي جوړ شوي دغه پیسې را پیدا کوي د ظلم دی زیاتې دي صحیح ده موږ به تحفې تحایف وړو د وس مطابق د سره وس نشتی تا هېڅوک نه ملامته کوي او که څوک دې ملامته کوي دغه سړی په خپله ملامته دی ځکه چې الله ګوره مال عقل لا کړی دی بل څوک پرېږده زه اوس ستا کور ته در روان یم زه او دا موقع داسې ده چې زه تاله تحفه در وړم دروند خوی داسې دا په مخه خلکو کره تش لاس تله راتله دا مزه نه کوي سړي ته به ځان داسې کچه غوندې کې ښکاري اوس داسې موقع راغله چې یاره زه ملګری یم یا خپل یم ستا په کار یې زه تحفه در وړم خو مالي حالات داسې دي چې هغه تحفه زه نشم اخیستی نو که ته دروند سړی ته به زما د عذر د بیانولو نه بغیر زما د عذر ومنې او چې دروند نه یي که نه نه که ته ځان مړوم کې خو دی او بیا په کوم څه نه څه خبره راوباسي دا هم په دې پښتنو کې شتي چې نه داسې او نه دغه یا سړی د اوس مطابق کار وکړي یعنې خلک چې دی کپړې وړي چیني او اوړه او پی او جامې او یو شی او بل شی ده لږ غونته کې سامان راغستی اوس مطابق دا یو تحفه ده نو زیاتې پکې خصوصا دي دا خویندې زموږ میاندې دوی چې رقم زیاتې کوي او د خاوندانو سره ظلم زیاتې کوي په دې به الله رانیسي رسمونو رواجونو کې مقابله او د ځان د شهرت دومره غم چې خاوند غریب تباه کړي بیا د مسافر زموږ چې کوم وروڼه دي غریبانان په څومره مشکله باندې ګټي اول ته به هغوی دا قصې کوي او لاس د خاوند پراخه نه دي یعنې مال ورسره ډېر نشتي رور کمزوری دی د مال نه یا پلار کمزوری د مال نه نو داسې قسمه قصو نه ځان بیا ساتل پکار دي دا د ظلم په زمره کې راځي اخرنی سوال به دا والو د ورو سوال کړی دی وی چې په چا باندې جادو شوی نو دی په داسې چا پسې تلی شي چې هغه دا دعوه کوي چې زه جادو لرې کومه جادو اثرات ختمو جواب دا یاده کړي دا مسله ما مخکې څو څو پیرې بیان کړې ده جادو ختمونکي یا د جادو اثرات چې ختموي او د دې دعوه کوي دعوه به ته ځکه وځکه چې کار خو د الله په لاس کې ته دا به دوه قسمه دي یو هغه دی چې هغوی شرعي دم استعمالوي شرعي دم یعنې قرآني آیات اذکار دا ګډې وړې قصې پکې نه وي د پردو زنانو سره یوازې نه کیني زنانو له پکې لاس وروړه نه وي منتري منتري پکې نه وي لوګي موګي پکې نه وي پیري مریدي پکې نه وي دې کې څه حرج نشته بلکې د جادو د ختمولو خو طریقه هم دا ده چې قرآني آیاتو سره شرعي اذکارو سره ختمي خو دا بل طرف چې کم دی دا چې جادو په جادو ختموي په کوډو او په منترو نو داسې ځي ته تله د حدیث او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې چې څوک په جادوګر کوډګر پسې لاړ او دته دی خبرې تپوس کو خو مني ولا نه لم تقبل له صلاة 40 ليلة څلوېښت شپې د لمونځ نه قبلېږي مني نه ګورې او دا چې تللی دی چې جادو پې لرې کوي دی به لازم خبره مني که نه به مني مني به نو چې مني د هغه څه حال دی امام احمد دا حدیث راوړی دی چې څوک په کاهن په نجومي پالګر پسې ورغی فصدقه بما یقول او هغه څه چې ورته وایي هغه یې ومنل چې او دی رښتیا وایي فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم د کفر وکړو اسلام نه خارج شو دا د منلو سزا ده د منلو دا او دغه شر حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو امام ابو داود دا حدیث راوړی جادو په جادو ختمول څنګه دي رسول صلی الله علیه وسلم هو من عمل الشیطان دا د شیطانانو کار دی یاره په ما خو جادو شته خو نور سره نه ځم خو چې را جادو ختم کړم نو تا نه چې را جادو ختموي خو هم جادو به استعمالوي که نه او جادو کې هغه کفر کوي نو خو ستا دپاره به هم دغه کار کوي که نه نقطه باندې ورسېدی که نو او دا زموږ په ملکونو کې نن سبا ډېر شوي دي او نن سبا خو لا بل ټرین راوتی دی پیسې ورکړي هلته ملک کې خو غربت عام دی خلک ځان وجني د غریبانو خودکشیانې کوي خوراک نه میلاویږي داسې حال دی څوک بچي حلالوي لګیا دی په داسې معاشره کې چې خلکو خوراک ته دومره ضرورت دی داسې ګران کار نه دی چې ته یو سړی راولي هغه له یو 100 روپۍ ورکړي او ویډیو وکړي او تپوس دې وکړي ها ته مخکې ګرځېدی شوي هغه وایي نه اوس څنګه اوس وایي ګرځه
دا نشي کېدی زموږ په ملک کې داسې کارونه کېږي چې عقل ورته خوځېږي. دا څه خبره شوه. بله ورځ مې یو له ویډیو کته یو سړی به سره اوس وایي دا چاړه دی او د دې ځینې نیولی دی او داسې خوځوي او خوځوي او خوځوي چوف او خوځوي او چوپ او خوځوي او چوپ بیا چې یې پرېږدي وایي بسم الله ووایه هغه وایي بسم الله ماشاءالله ماشاءالله وایي خبرې یې شروع کړې. زه دا نه یم چې داسې نشي کېدی. الله قادر دی په دې باندې. الله موږ له عقل لا کړی. ته یو صحیح چاړه راوله چې ګیم نه وي. چاړه راوله او په ده باندې یو کس دم واچوي یا یو ډاکټر دی وله علاج وکړي او دی دې خبرې شروع کړي دی به د خوشحالۍ نه ټوپونه ووایي او ډایرکټ دی ورته وایي بسم الله ووایه. چاړه دی اوسه پورې خبرې نه شوي کولی دغه بسم الله که برابر وایي او موږ هغه روغو ته ټکی ښایو بسم الله بسم الله داسې وایه چې د کلونه خبرې کوي. دا خلک یې لیوني کړي دي. ښه یو یې راټینګ کړی دی پر یې سترګو ولي چې لاس یې ښودی وي دا ړوند دی او څه پې وایي چوف او څه پې وایي چوف بیا سترګې چې کولی او ته یې معاینې ویا بس تاسو شکریه ادا کوو. دا لکه چې سړی ړونې او سترګې کار شروع کړي هغه داسې لیونی کېږي سم خوشحالي نه ټوپونه ووایي او هغه د دې څه کلی غونته کښې وګوري اینې ویا وینم زه بس وایي ستاسو کار وشو او بس دا زه کوم چې په دې 100 روپو ته هم ضرورت په لاره څوک روان وي ورته راشي 100 روپۍ در درکوو دلته یې ویډیو کوو په 100 د زره هم کوي. نو د الله نه یره پکار ده او په دغه قصو باندې یقین مه ساتئ الا چې یو سړی درته معلوم وي چې دا د الله نه یریدونکی دی قرآن او حدیث په لار روان دی دی جادو یا عام دم د جادو دپاره یا د نورو بیماریانو دپاره چې کوم دم اچوي هغې کې قرآن وایي یا شرعي اذکار او دعاګانې وایي چې هغه واضح وي د ټولو خلکو په مخ کې زنانو له لاس نه وړي پردو زنانو سره یوازې نه کښېني کوډې منترې لوګي څاروي حلالول دا قصې میسې پکې نه وي نو داسې ځي ته تله جایز دی کې څه حرج نشته خو د نورو نه ځان لرې ساتي. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. باقي سوالات و جوابات به انشاءالله را روان نشست کې ورکوو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.